سلامونه، ستړي مشئ. د نن شپې ساټکي مو سیمې ته د افغانستان لپاره د امریکا د استازي سفر. ټام ویسټ وایي چې د خپل 10 ورځني سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د امنیت او بشري حقونو په اړه به خبرې وکړي. از سازمان ملل، کشورهای مدافع حقوق بشر، جامعه جهانی و امریکا میخواهیم که بالای طالبان فشارهای بیشتر وارد کنه تا معترضین یا فعالان حقوق زن که در زندان در یک حالت وخیم رهی شفاخانه شدن هرچی عاجل رها شود. د هلکانو په ښوونځیو د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو د محدودیتونو اغیز. د بشري حقونو د څار اداره وایي د ښځینه ښوونکو ګوښه کول او د هلکانو زده کوونکو د فیزیکي مجازاتو زیاتوالی د هلکانو ښوونیز نظام زیانمن کړی. مکتب اعلان کردم، درس نبود، سبق نبود، معلم صحیح نبود، پیسه نبود، خلاص پیسه نبود. د بشري حقونو له سرغړونو سره د راستنو شویو کډوالو د مخ کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو خبرداری. کارپوهان وایي هغه ښځې او نجونې چې افغانستان ته راشړل کېږي د اجباري ودونو، انساني قاچاق او له خپلو اساسي حقونو د بې برخه کېدو له خطر سره مخ دي. پولیس والا و بازار کې د پښتنې کولې، نیول به یې کول. بس هغې نه مونږ ویلې چې پیسې به یې اخیستلې، نو هغې نه مونږ ویلې چې لاړ شو خپل وطن ته. خو په سلا او خو په رضایت باندې را روانې خپل. او د اسرائیلي پوځ لخوا د خان یونس د کلابندۍ دوام. د غزې د 2 میاشتنۍ جګړې په درشل کې تر اوسه په غزه کې 14,300 کسان وژل شوي دي. زه د ښځو د حقونو سازمانونو، د بشري حقونو سازمانونو ته وایم، آیا تاسو د اسرائیلو د ښځو د جنسي ناوړه جنایتونو قصې اورېدلي؟ اوس هم بشپړ خبرونه. زه حسیبه اټکپال یم. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د سیمې هیوادونو ته یې د سفرونو لړۍ پیل کړې. د فریدون سنرلیوغلو د ارزونې د راپور له خپرېدو او د افغانستان د چارو لپاره د هغه د ځانګړي استازي د ټاکلو له وړاندیز وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د ښاغلي ویسټ لومړنی سفر دی. ټام ویسټ وایي 10 ورځنی سفر به یې پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته وي او له امریکایي شریکانو سره به پر امنیتي، بشري حقونو او د افغان پناه غوښتونکو پر مسئلو خبرې وکړي. له دې سره هم مهاله یو شمېر سرچینې وایي چې له هیوادونو سره د فریدون سنرلیوغلو د ارزونې په اړه بحث د دغه سفر یوه برخه ده. ټاکل شوې چې ښاغلی ویسټ د دوحې د فارم په ناسته کې چې راتلونکې اونۍ په قطر کې جوړیږي هم ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپلو سفرونو نوی پړاو پیلوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له ارزونې وروسته د سیمې هیوادونو ته د ټام ویسټ لومړنی سفر له پاکستان تر متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان پورې. د فریدون اوغلو د ارزونې په اړه د هیوادونو سره خبرې اترې او سلا مشورې د دغه سفر یو له مهمو ټکو څخه بلل کیږي. ټام ویسټ وایي هغه به د امریکا له مهمو شریکانو سره پر امنیتي، اقتصادي، د کډوالو ساتنې او بیا میشتېدنې، بشري اړتیاو او د بشري حقونو پر مسایلو خبرې وکړي. بحث‌های امنیتی در ارتباط افغانستان، مسئله حقوق بشر، روابطی که پاکستان با ایالات متحده آمریکا از گذشته به این طرف داشتن در ترمیم و رابطه این سفر مسائلی را به همراه داشته باشه. سرچینه وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی به د دوحې په غونډه کې چې ټاکل شوې د ډسمبر په 10 او 11 په قطر کې جوړه شي هم ګډون وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې ټام ویسټ به په دوحه کې له طالبانو سره وګوري که نه، خو نوموړي تر دې وړاندې دوحې ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره کتلي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د روان کال د جولای په میاشت کې دوحې ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره کتلي وو. تاثیر و اثر بر تغییر اوضاع افغانستان و شرایط زندگی مردم افغانستان و زنان و مردان نداره. فقط آقای توماس ویسټ در ارتباط با تماس با طالب‌ها و چینل ارتباطی ایالات متحده آمریکا بر ارتباط با طالب‌ها و حاکمان فعلی افغانستان است و بس.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دغه هیواد کې له خونړیو بریدونو وروسته د طالبانو او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوي. له بلې خوا د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ هم روانه ده. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امریکا تمه لري چې له نورو هیوادونو سره په خبرو اترو کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسئلې ته لومړیتوب ورکړي. از سازمان ملل، کشورهای مدافع حقوق بشر، جامعه جهانی و امریکا میخواهیم که بالای طالبان فشارهای بیشتر وارد کنه تا معترضین و فعالان حقوق زن که در زندان در ایالت وخیم رهی شفاخانه شدن هرچی عاجل رها شوند. تیره ورځ د افغانستان د نفوسو کډوالو او راستنېدونکو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ یو امریکایي پلاوی هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د افغان کډوالو د وضعیت او د هغوی د بیا میشتېدنې په اړه خبرې اترې. په ویانا کې د طالبانو د یو شمېر مخالفینو د غونډې په وروستۍ خبرپاڼه کې د سیاسي اجماع او د نړۍ د ملاتړ غوښتنه وشوه. د طالبانو د مخالفانو ترمنځ همغږي او د سیاسي اجماع غوښتنه د طالبانو پر وړاندې له پوځي خوځښتونو ملاتړ او د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره غوښتنې د دغې خبرپاڼې نور مهم ټکي دي. دغو طالب مخالفینو د ویانا د غونډې له پای ته رسېدو وروسته د اتریش د پارلمان له ځینو غړو سره هم وکتل. په همدې حال کې طالبان د دې غونډې د خبرپاڼې په اړه چوپه خوله دي. د سهشنبې په ورځ ناوخته د ویانا د درېیمې غونډې ګډونوالو د اتریش د پارلمان له ځینو غړو سره وکتل. دغه راز د ویانا د درېیمې غونډې په وروستۍ خبرپاڼه کې د طالبانو دغو مخالفو څیرو پر طالبانو د لا زیاتو فشارونو غوښتنه وکړه. د طالبانو د مخالفینو ترمنځ همغږي او د سیاسي اجماع غوښتنه د هیواد د وضعیت د بدلون لپاره د لارې نقشه، د طالبانو پر وړاندې له پوځي خوځښتونو ملاتړ او د افغانستان د ستونزې د حل غوښتنې د دغې خبرپاڼې نور مهم ټکي دي. خو د دې غونډې په وروستۍ خبرپاڼه کې په انګلیسي او فارسي نسخو کې د کلمو په کارونو کې توپیر شته. د دې غونډې د خبرپاڼې په فارسي متن کې د مقاومت کلمه کارول شوې ده، په داسې حال کې چې په انګلیسي متن کې داسې کلمه کارول شوې چې په فارسي متن کې د هڅې او مبارزې معادلې کلمې دي. خو په همدې حال کې یو شمېر معترضې ښځې پوښتنه کوي چې ولې په داسې غونډو کې د دوی استازي ګډون نه لري. در این اواخر نشست‌های مختلف در کشورهای مختلف صورت میگیره که متاسفانه نه تنها که کم رنگ بودن، حتی عدم حضور زنان معترض خیلی سوال برانگیز است که چرا زنای معترض در این نشست‌ها حضور ندارن. په تیره یوه میاشت کې دا د طالب مخالفینو درېیمه غونډه ده چې له مسکو او دوشنبه وروسته په ویانا کې جوړیږي. برای مرحله پسا طالبان آمادگی میگیرند و نیروهای مخالف طالبان را در گفتگوی متداوم برای از اینکه افغانستان بعد از طالبان را بتوانند شکل بدن در کشورهای مختلف میزبانی میکنند. طالبانو تر اوسه د ویانا د ناستې او د هغې د وروستۍ خبرپاڼې په اړه رسمي دریځ نه دی ښودلی، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې طالبان د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم نور هیوادونه باید د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. همچنان با همه کشورهای منطقه و فرامنطقه بر اساس احترام و تعامل متقابل روابط نیک و حسنه می‌خواهیم و از آنها هم می‌خواهیم که با امورات داخلی ما مداخله نکنند. د ویانا درېیمه غونډه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ جوړه شوې وه او پرون سه شنبه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر مخالفینو د 3 ورځو لپاره د تړلو دروازو تر شا د افغانستان د مسئلې په اړه سره مشورې وکړې. د بشري حقونو د څار سازمان راپور ورکړی دی چې د طالبانو ښوونیز سیاستونه به په افغانستان کې د هلکانو زده کړو ته هم زیان ورسوي. راپور کې ویل شوي چې طالبانو د هلکانو له ښوونځیو ټولې ښځینه ښوونکې شړلي چې له امله یې نارینه زده کوونکي یا د ښوونکو له کمښت سره مخ دي او یا هم د داسې کسانو لخوا ورته زده کړې ورکول کېږي چې خپله تعلیمي سویه یې له زده کوونکي پورته نه وي. راپور موندنې ښیي چې د ښځینه ښوونکو ګوښه کول او د نارینه زده کوونکو د فزیکي مجازات زیاتوالی د هلکانو ښوونیز نظام زیانمن کړی دی.
په 14 کلنۍ کې د خپلې کورنۍ ګټیالی شو. وایي واک ته د طالبانو له راتګ وروسته ډېرې کمې داسې ورځې راځي چې ښوونکي ټولګي ته راشي او درس ورکړي. اجمل زیاتوي چې څه هم د ورځې څو ساعته په ښوونځي کې خو یوازې 1 یا 2 ساعته درس ورکول کېده. وایي غوره یې وګڼله چې په 10م ټولګي کې ښوونځی پرېږدي او په کراچیو د ټوکو په خرڅولو لږ تر لږه د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي. مکتب اعلان کردم، درس نبود، سبق نبود، معلومه صحیح نبود، پیسه نبود دیگه، خلاص پیسه نبود. اوس د بشري حقونو د څار سازمان په خپل 19 مخیزه راپور کې د هلکانو د زده کړې وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغې راپور موندنه ښایي چې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو محدودیتونه به افغانستان کې د هلکانو ښوونځي هم له ماتې سره مخ کړي. په دغې راپور کې ویل شوي چې هلکان زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو لخوا د تدریس له ممنوعیت سره به ښوونځیو کې د ښوونکو کمبود رامنځته شي او ډېر هلکان زده کوونکي به ټولګیو کې له ښوونکو بې برخه پاتې شي. د بشري حقونو د څار اداره وایي د زده کوونکو والدینو ورته ویلي چې زامن یې په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو لخوا له ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخامخ شوي دي. معلمین زن و پسرها در مقطع متوسطه در مقطع لیسه درس میدادن موضوعات و مضامین مهمی مثل کیمیا، فیزیک، بیولوژی و از وقتی که طالبا امر کردن که زنا یعنی ممنوعیت وضع کردن برای حق کار زنا، این معلم‌ها از مکتب اخراج شدن، کارشون ازشان گرفته شده. د بشري حقونو د څار سازمان راپور ښایي چې طالبانو له ښوونځیو څخه د هنر، سپورت، انګلیسي ژبې او مدني ټولګي لرې کړي دي. د دغه سازمان په باور له ښوونځیو د ټولګیو لرې کول د پوهنې کیفیت ټیټ کړی چې د افغانستان د پوهنې سیستم یې سخت زیانمن کړی دی. یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونکو د نشتوالي له امله یې ډېرې ورځې درس نه دی ویلی او درسي ټولګي یې محدود شوي دي. این 5-6 ساعتی را که ما داریم در مکتب میاییم 3-4 ساعت خالی تیر می شوند و دوست داریم که هم مکمل خوانده شوند. 3-4 ساعت که خالی تیر میشن و تعداد معلمین ما کم است. قبل از اینکه استادای زن بود در مکاتب ساعتهای درسی ما به طور خوب بود. از وقتی که استادای زن کم شده که ساعتهای درسی ما خالی است و وقت ما ضایع میشه. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور پر بنسټ د طالبانو تعلیمي محدودیتونه په ښوونځیو کې د زده کوونکو ترمنځ د ویرې د زیاتوالي لامل شوی چې له امله یې هلکان زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداری ورکوي چې هغه افغان وګړي چې له پاکستانه په زوره ایستل شوي دي له بیرته ستنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له جدي خطر سره مخامخ دي. دوی وایي ښځې او نجونې د قاچاق قربانیان، اقلیتونه، پخواني دولتي چارواکي او یو شمېر نور کډوال له دې ایستلو زیات اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا هغه ښځې او نجونې چې افغانستان ته ایستل کیږي د جبري ودونو، انساني قاچاق او د زده کړې، کار او ازادۍ له حقونو څخه د محرومیت له ګواښ سره مخامخ دي. له دې سره هم مهاله د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه کډوال چې له پاکستان او افغانستان ته ستنېږي له ناڅرګند راتلونکي سره مخ دي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه خبرپاڼه کې خبرداری ورکړی چې له پاکستان څخه افغانستان ته له ستنېدو وروسته کډوال د بشري حقونو د سرغړونو له جدي خطر سره مخ دي، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، اقلیتونه او پخواني چارواکي. د دې سازمان کارپوهان وایي د نه منلو وړ خطرونه کډوالو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په تمه دي. خطرونه لکه جبري ودونه، د کار څخه محرومیت، د زده کړې او ازادۍ او همدارنګه د انسان قاچاق. له بلې خوا کډوال وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ډېرو ننګونو سره مخ دي. پولیس والا و بازار کې پښتنې کولې، نیول به کول، بس هغې نه مونږ ویلې چې پیسې به یې اخیستلې، نو هغې نه مونږ ویلې چې لاړ شو خپل وطن ته. خو په سلا او په رضایت باندې را روان خپل وطن. کاروبار هم ټول ختم کو، رکشې را سره خپل کاروبار هم ټول مې ختم کو، بس اوس خپل وطن ته را روان یم. په ورته مهال د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له 6 میلیونو څخه زیات کورني بې ځایه شوي کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي له ناڅرګند راتلونکي سره مخ دي.
د دغه بنسټ په وینا راستنیدونکي د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام له کډوالو سره د مرستې لپاره د بیړنیو مالی مرستو غوښتنه کړې ده. عدم داشتن سرپناه یا پناهگاه‌های امن جهت سپری نمودن فصل زمستان، عدم دسترسی به مواد سوختی جهت تسخین خانه‌هایشان و همچنین عدم دسترسی به مواد غذایی یا مسئولیت غذاییشان میتواند از نگرانی‌هایی باشند که مهاجرین با این عودت یا اخراج به آن مواجه هستند. د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو پر بنسټ د ډسمبر له نیمایي راهیسې تر 40,000 ډیر کډوال افغانستان ته راغلي دي. که څه هم دا پروسه د نومبر په لومړیو کې ډیره توده وه، خو د طالبانو د نن ورځې شمیرې ښیي چې یوازې په تیره یوه ورځ کې 572 کسان د تورخم له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. په یوه میاشت کې د راستنیدونکو تر ټولو ټیټه کچه. موږ د پاکستان کې اوسېدو، ابراهیم مې نامه ده، پاکستان کې اوسېدو مردان کې. داسې 13-14 کال وشو چې اوسېدلو. په دې کې د پاکستان دغه پرېکړه وکړه چې په تاسو خپل کوم مهاجرین دي خپل وطن ته لاړ شي. موږ به داسې وګڼو چې به دې نه په وخت لاړ شو نو دا به بهتره یې موږ ته پېښ شو. زه په خپله خوښه رالو او پیره دوی نیولي وو، بس وویل داسې چلوږي هغسې چلوږي، هغې نه بس بیا ایسته رالو. د اکتوبر په میاشت کې پاکستان اعلان وکړ چې 1,200,000 بې اسنادو افغان کډوالو ته د جبري ایستلو حکمونه ورکړل شوي دي. هغه اقدام چې د نړیوالو خپلواکو بنسټونو په وینا په افغانستان کې بشري ناورین پیاوړی کړی او بشري مرستو ته یې اړتیا زیاته کړې ده. د تورخم دروازه له تېرې شپې راهیسې د بار وړونکو موټرو او لاریو پر مخ تړل شوې وه. په تورخم کې د طالبانو کمشنر وایي دغه لار تېره شپه هغه مهال وتړل شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د یوې لوحې د نصبولو په پلمه په افغانستان کې بله دروازه جوړه کړي. د دې لارې تړل کېدل د دې لامل شول چې د کرښې دواړو غاړو ته د ساعتونو لپاره بار وړونکي موټرونه ودرېږي او د دواړو غاړو ته د افغانستان د سوداګریزو او ترانزیتي توکو په زرګونو کانټینرونه راټول شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې په تېره یوه میاشت کې دغه لار 3 ځلې تړل شوې ده. تورخم لار د خوراکي او غیر خوراکي توکو په سلګونه لارې د لارې خلاصېدو ته انتظار باسي. په تورخم کې د طالبانو کمیسار ویلي دغه لار د سې شنبې په شپه هغه مهال وتړل شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د یوې لوحې د لګولو په پلمه د افغانستان خاوره کې بله دروازه جوړه کړي. په تورخم کې د طالبانو کمیسار وایي د پاکستان سرحدي ځواکونو غوښتل چې دروازه ولګوي، خو طالبانو مخالفت وکړ او په غبرګون کې پاکستان لار وتړله. خو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې طالبانو د پاکستان ته د خراغلاس د نوې نښې د لګولو په اعتراض کې په صفري نقطه کې د سوداګریزو موټرو، ترانزیت او مسافرو پر مخ لار وتړله. دا د میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ګیټ بندېږي، را بندېږي. به په دې وړو وړو خبرو باندې بیخي دا ګیټ بند نه شي. موږ ته ډېره زیاته ستونزه وي، کله روټۍ کله نه، کله د غلو خطره وي. دا ډېر زیاته ستونزه موږ ته مخې ته راځي. خو دغه لار د چهارشنبې په ماښام بیرته د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. په وروستیو کلونو کې دغه لار څو ځلې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده، لکه څنګه چې د وږي میاشت کې هم دغه لار د 10 ورځو لپاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. طالبانو پاکستان په وار وار یو بل د دې لارې د تړلو باندې تورن کړي دي. د بار وړونکو موټرو چلوونکي او سوداګر وایي چې د دې لارې د بار بار تړلو له امله ستړي شوي او له ستر مالي زیانونو سره مخ شوي دي. ډریور ځان نه ځان ډریور د شل ګوټکي خو د دې لارو ته په وتریانو لارې ولاړې دي. د دې د غم وخور شي یو بل سره ولګېږي، هغلته ګاډی لګېدلی دی، دغه ټوله وترۍ ده، لاندې مې تو ګیټه پورې وترۍ ده. نو اوس ولاړې دې نه خبر شو چې ګیټ بند شوی دی. څه ستونزه به وي، ګیټ به بند شوی. موږ ته دلته د اوبو مساله ده، خوراک څښاک مساله ده. د افغانستان زیاتره ترانزیتي مالونه د پاکستان کراچۍ او واګا بندرونو څخه هیواد ته داخلیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو پر بنسټ د تورخم لارې تړل کېدو سوداګرو ته په زرګونه ډالر زیان اړولی او د توکو د لیږد رالېږد د لګښت لوړېدو او پیرودونکو ته د توکو بیې هم لوړې کړي دي. څو لاندې اقتصادي خبرونه مو
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت د ښه والي لپاره 15 میلیونه یورو مرسته وکړه. اروپایي ټولنه وایي چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق له لارې ولګول شي چې د 315 دولتي لومړنیو ښوونځیو زیربناوې به پرې ورغول شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د اروپایي ټولنې له دې مرستې هرکلی کوي او وایي چې د 15 میلیونه یورو په مرسته به 200,000 هلکانو او نجونو ته د ښې ښوونې او روزنې او زده کړو زمینه برابره شي. د ملي تدارکاتو کمیسیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي وایي د وارداتي برېښنا، سړک جوړولو، انټرنیټي خدماتو او د اوبو بندونو په برخو کې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت پروژې منظورې کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي چې د تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د 28 پروژو له جملې څخه 18 منظورې شوي چې د وردګ د چک بند د بشپړولو او د ارغندي غزني د 220 کیلو والټه برېښنا مزي د غځولو او د هرات د نور الجهاد د تورغونډۍ د وارداتي برېښنا پروژه د دغو پروژو له مهمو څخه شمیرل کیږي. او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 8.4 افغانۍ، یو یورو 4.40 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.50 افغانۍ، یو ورسره زر هندۍ روپۍ 2.8 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 18.2 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 2.1 افغانۍ. له دې سره چې د اسرائیل او حماس ترمنځ له جګړې 2 میاشتې تیریږي، خو اسرائیلي پوځ اوس د خپلو بریدونو په دوام د غزې د سویل پر لور حرکت کوي. د غزې په سویل کې د خان یونس سیمه د اسرائیلي پوځ لخوا محاصره شوې ده. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په غزه کې وضعیت هر ساعت مخ په خرابېدو دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ له جګړې 2 میاشتې تیریږي. هغه جګړه چې زیاتره قربانیان یې ملکي وګړي دي. له دې سره د غزې تړانګې په شمالي او مرکزي برخو کې د اسرائیلو پوځي بریدونه دوام لري. د خان یونس سیمه دا ځای اوس د اسرائیلي پوځیانو لخوا محاصره شوی دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي نه پوهیږي چې له دغو بریدونو څنګه ژوندي پاتې شوي دي. په کور کې 10 کسان وو چې 10 تنه ماشومان وو، 15 ورځنی ماشوم، 1 کلن ماشوم، 3 کلن او 4 کلن وو. موږ دوی ته د ټولې بمبارۍ پر مهال د خوب لپاره ځای ورکړ او بېدم وکړل. خو د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي د یو شمېر خوشي شویو اسرائیلي بندیانو کورنیو ورته ویلي چې پر دغو بندیانو د حماس لخوا جنسي تیری شوی دی. زه د ښځو د حقونو سازمانونو، د بشري حقونو سازمانونو ته وایم، آیا تاسو د اسرائیلو د ښځو د جنسي ناوړه جنایتونو قصې اورېدلي که نه؟ تاسو چیرې یاست؟ په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر والکر تورک خبرداری ورکوي چې په غزه کې د وحشیانه جرمونو خطر زیات شوی او د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې د دې ډول سرغړونو څخه ډډه وکړي. ما د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یا د اکتوبر په 2مه اونۍ کې د دې میاشتې د 9مې او 8مې له پیښو وروسته له اسرائیلي چارواکو وغوښتل چې له موږ څخه یو ټیم وګماري چې د اسرائیلو د وحشتناکو بریدونو په اړه مسلې مستند کړي او وڅېړي. ما دا غوښتنه په وار کړې ده او هیله لرم چې واورېدل شي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په غزه کې د 2 میاشتو په جګړو کې د 2000 ماشومانو په ګډون 12300 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم اعلان کړی چې په دې 2 میاشتو کې په اسرائیلو کې 1200 کسان وژل شوي دي. او څو لاند بهرني خبرونه مو د اقلیم د بدلون په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی جان کیری وایي د شنو خونو د غازو د خپراوي کمولو کچه باید د پام وړ ګڼندی شي څو نړۍ د 1.5 درجې موخې ته ورسیږي. نوموړي په یو خبري ناسته کې ویل چې اقلیمي بدلون په غونډه کې د ګډون اصلي موخه د ځمکې د تودوخې د ډیریدو د مخنیوي لپاره د عملي لارو چارو موندل دي. نوې خپرې شوې موندنې ښایي چې په نړۍ کې د فیصل سون موادو د سوځولو له امله د کاربن ډای اکساید غاز خپرول سږکال خپلې لوړې کچې ته رسیږي. متحده ایالات، اروپایي ټولنې، 28 هیوادونه او کوچني ټاپو هیوادونه چې د اقلیم د بدلون سره مخ دي د فیصل سون موادو د خپراوي کمولو لپاره کار کوي.
د متحده عربي اماراتو ولسمشر شیخ محمد بن زاید ال نهان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې ویل چې متحده عربي امارات په فارس خلیج کې د روسیې تر ټولو ستر عرب پانګوال او تر ټولو ستر سوداګریز ملګری دی. بن زاهد په ابوظبي کې د خبرو پر مهال هیواد له روسیې سره په ځانګړې توګه د نوښت، انرژۍ، بنسټیزو پروژو او نوې ټکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ په پراخوالي ته لیواله دی. له دې سره پوتین ویل چې روسیه، متحده عربي امارات او د اوپیک پلس یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو د یوې برخې په توګه همکاري کوي چې غړي یې د نړۍ له 40 سلنې څخه ډیر تیل تولیدوي. هغه وایي چې دوی به د اسرائیل او حماس او اوکراین پر مسلې خبرې وکړي. ایران فضا ته د فضانوردانو د لیږدولو د هڅو له دوام سره مهاله دغه هیواد نن د یو تجربه لرونکي فضایي کپسول په مرسته فضا ته راکټ ولېږداوه. تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې دا اقدام 10 کاله وروسته له هغې کېږي چې ایران اعلان وکړ چې فضا ته یې 2 ژوندۍ بیزوګانې استولي او په خوندي ډول یې بېرته راګرځولې دي. د دغه راپور پر بنسټ دغه کپسول د چهارشنبې په ورځ 130 کیلومتره لوړوالي ته ورسېد. او د لوبو په نړۍ کې د هیواد د کرکټ 19 کلنو ملي لوبډله د اسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالیو کې د ګډون په موخه نن متحده عربي اماراتو ته ولاړه. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه لري. د دغو لوبډلو له منځه جاپان، نیپال او متحده عربي امارات د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړي نه دي، خو په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ ترسره کیږي. کارلوس کیروش د آسیایي اتلانو د مشر روزونکي په توګه د 4 کلن تړون لاسلیک کولو څخه کم یو کال وروسته او د راتلونکي آسیایي ملتونو جام سیالیو کې د دغه هیواد له کوربهتوب څخه کم یوه میاشت مخکې د قطر له ملي لوبډلې څخه ووت. نوموړی چې د ریال مادرید او پرتګال پخوانی مشر روزونکی هم دی، تیر کال یې د نړیوال جام په وروستي پړاو کې د قطر له کوربهتوب وروسته په فبروري میاشت کې او د 2026 کال په سیالیو کې د دغه هیواد د ګډون له تورنېدو وروسته د اوږدمهاله مشر روزونکي فیلیکس سانچیز د ځایناستي په توګه د دغه لوبډلې مشري په غاړه واخیسته. د قطر د فوټبال فدراسیون په یوه خبرپاڼه کې ویلي د قطر د ملي لوبډلې او د پرتګالي مشر روزونکي کارلوس کویروش په هوکړه د نوموړي وخت په دوستانه توګه پای ته ورسید. او د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه، خو له تاسو غواړم چې د لا ډېرو تازه او کره خبرونو لپاره د آمو ټلویزیون ویبپاڼې amو.tv ته ورشئ. ښه شپه.